چې دا ځل حساب به د یوې پیسې کېږي. دا ځل حساب به د یوې پیسې کېږي. داسې یو سوچ راوچتېږي، ګنګوسي کېږي، او هغه چې خلکو ول ډېرې دعاګانې غوښتې، نو نن ورته څومره په جولو خیري کېږي. هغه چې خلکو ول ډېرې دعاګانې غوښتې، نو نن ورته څومره په جولو خیري کېږي. او چې د سامراج په غیبتونو باندې نه مړېده، نو نن په هغې ژبه صفت د امریکې کېږي. او په خپل بچي انګلینډ ته انګریزۍ لیږي. ما ته صفت د پښتو ژبې د قیدي کېږي. خپل بچي انګلینډ ته انګریزۍ لیږي، ما ته صفت د پښتو ژبې د قیدي کېږي. او موږ ته په ژوند کې څه د خیر خبره وانه اورېده. خوش بکواس په ایوانونو کې دلی کېږي. او خدایا په ټول کې عادت داسې یوه پت راوله، چې نه یې قبري او نه بې فاتحې کېږي. او مرشاده ستا د سر د غل پته به ونه لګي، ستا چې د خولې نه دا باغي مصري دا یاسین صاحب دپاره وایم چې پښتنو له امن راولي، سکون راولي، خدای دې په دې خطه کې داسې یو پښتون راولي. او دلته سوچا حکمرانان امریکا نه رالیږي، یا ګوډاګي جوړوي او یا راله کارټون راولي. او پخوا به خلکو په قارون پسې موسی راوسته، اوسنی خلک په موسی پسې قارون راولي. او اوس رهبران په رهزنانو پسې منډې وهي. په سقراط څه کوي، سلا پلاتون راولي. او راځئ چې ټول په ژبه دا یوه دعا وغواړو، که انقلاب نه راځي نو خدای دې پرې تعاون راولي. او دینه به انشاءالله مدیریت وار